د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. ښاغلي قاري سعید خوستي هغه ادعاګانې رد کړې چې د الهي په نوم یوه نجلۍ ادعا کړې وه چې قاري سعید خوستي ورسره په زور تاوتریخوالی کړی ده. ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي دغه ادعاګانې رد کړې چې ګواکې یې په زور یې له دغې نجلۍ سره نکاح کړې ده. دا چې دغه مسله ولې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې یو خوا نه د افغانستان د ازادۍ لومړۍ کلیزه ده او له بل خوا د دولت د یو لوړپوړي چارواکي یو حقوقي مسله بهر ته راوځي او دغه ښځه ادعا کوي چې ګواکې ورباندې تیری شوی ده. راځئ په دې مسله کې لږ تم شو. ښاغلي قاري سعید خوستي دغې نجلۍ په ځوابي ټویټر کې لیکلي دي چې 6 میاشتې وړاندې یې د دغې نجلۍ په غوښتنه ورسره نکاح وکړه، خو کله چې پوه شو چې دغې نجلۍ عقیدوي ستونزه درلودله او د اسلام مقدساتو ته سپکاوی کاوه، نصیحت او پند څخه وروسته یې چې دغې نجلۍ د هېڅ ته هم توجه ونه کړه، د طلاق لاره غوره کړه. او همدارنګه په یو بل ټویټ کې ښاغلي قاري سعید خوستي د دې نجلۍ په ځواب کې چې ګواکې دا د وهل شوې ټکول شوې ده چې دغې نجلۍ ته حتی یو څپېړه هم نه ده ورکړل شوې. اوس اصلي مسله څه ده؟ اصلي حقیقت څه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې 2 ویډیوګانې خپرې شوې دي چې دواړه د اماج نیوز لخوا خپاره شوې دي. اماج نیوز چې د مقاومت په نوم د باغیانو د ډلې ته کار کوي او همیشه د اسلامي امارت په وړاندې پروپاګند او یو تبلیغاتي دستګاه ده او د مقاومتي باغیانو لپاره د تبلیغاتو وسیله ده. لومړی دا د دې دلیل ده، تر ټولو ستر دلیل او شاهد همدا ده چې دغه ویډیوګانې د اماج نیوز له لوري خپرې شوې دي چې د باغیانو ډلې ته کار کوي. دوهم، د دغه ویډیوګانو په داسې ورځ خپرېدل چې د افغانستان د استقلال او ازادۍ ورځ ده او اسلامي امارت د دغې ورځ لمانځلو ته ځانګړی رسمي ګذشت نیولی او د دې لپاره چې د دغې ورځې ارزښت کم کړي او خلک له دې نمایشه او رسمي ګذشتونو څخه په نورو مسایلو منفي کړي، دغه تبلیغاتي ویډیوګانې په دې ورځ خپرې شوې. دریم، په دې ویډیو کې ښکاري چې ښځه له بیلچې سره راوځي او په ښاغلي قاري سعید خوستی چې له دروازې څخه راوځي په هغه باندې ګزارونه کوي. له دې څخه له وړاندې معلومیږي چې دغه ویډیو د یو درېیمې ښځې له لورې شوې ده چې هغې ته همدا وظیفه ورکړل شوې تر څو داسې ویډیوګانې وکړي. دغه ادعا چې ګواکې په دغې ښځې تیری شوی 100% کې غلطه ده. ښاغلي قاري سعید خوستي نږدې ملګرو د دوی د واده کارتونه او هغه هوټل چې د دوی واده مراسم پکې نیول شوي وو هم خپاره کړي دي. دا لرې خبره نه ده، که چیرې په هغه هوټل کې دغه مراسم نه نیول شوي نو بیا سمه ده، خو دا واضحه خبره ده چې د هوټل کارتونه شتون لري، هغه هوټل چې په هغې کې د واده مراسم ترسره شوي هغه شتون لري. پنځم، دغه واده د دغې نجلۍ په غوښتنه شوی دی. ښاغلي قاري سعید خوستي ته نږدې سرچینې وایي چې دغه نجلۍ او مور قاري سعید خوستي ته راغله. له ډېرې زارۍ او ظلمونو څخه وروسته یې قاري سعید خوستي د دوی د واده وړاندیز ونه مانه، نو اخري اپشن دوی دا ووایي که چیرې ته د دې نجلۍ سره واده ونه کړې چې د دې خوښ یې او دا نجلۍ هېڅوک بل څوک نه کوي بغیر له تا نه، نو دا به په کوڅو کې چغې کړي چې په ما باندې قاري سعید خوستي تجاوز کړی ده. وروسته ښاغلي قاري صاحب د نورو مشرانو په خوښه او مشوره باندې د دغې نجلۍ سره واده وکړ. دغې نجلۍ وروسته له قاري صاحب سعید خوستي څخه ویډیوګانې کړې. قاري سعید خوستی ګواښلی و. شپږم، په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه ښځې په قاري سعید خوستي باندې ګزارونه کوي او قاري صاحب سعید خوستی ورته د خپل شرافت له مخې هېڅ هم نه وایي او همداسې راولي. که نه د داسې یو ښځې چې هغې سره نه وسله شته نه ټانګونه شته او قاري سعید خوستی چې د پوره واک څخه برخمن ده کولی شي د نظامیان په وسیله یې ونیسي یا حتی خپله هم مار کړي، او ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي د خپل شرافت له مخې د دې ښځو سره جنجال نه ده کړی. اووم، په یو بله ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه نجلۍ یا مور یو ډانګی په لاس کې د قاري سعید خوستي ته یې نیغ نیغ کوي. قاري صاحب یوازې همدومره ورته وایي که چیرې دا شی در سره وي نو ما سره نظامیان هم شته ده، خو هېڅکله هم نظامیان دې ځای ته نه دي داخل شوي چې په دې ښځو حمله وکړي. ښاغلي قاري صاحب هم دا ویلي دي چې زه د هرې محکمې ته تیار یم او دغه مسله تر محکمې هم رسېدلې ده. حتی ځینې سرچینې دا هم وایي کله چې قاري صاحب سعید خوستي دغې ښځې ته طلاق ورکړی، دې ښځې قاري صاحب په نوموړې نجلۍ قاري سعید خوستي په شخصي ویډیوګان په خپرولو ګواښلی ده
چې له هغې وروسته یې د تېښتې هڅه کړې او په تورخم بارډر کې نیول شوې ده. همدارنګه دغه نجلۍ د یو پخواني جنرال لور ده. هغې ته همدا وظیفه ورکړل شوې تر څو قاري سعید خوستی په یو نه په یو ډول راښکېل کړي او وروسته یې بدنامه کړي. د اسلامي امارت په مبارزینو کې تر ټولو خولور او په منطق او استدلال برابر بحث چې په لایفو کې به یې کوه هغه قاري سعید خوستی و. د دوی ټارګټ یوازې دا نه کېدای شي نور مبارزین هم دوی بلک میل کړي یا هم مشران. هیله ده چې مشران او مسؤلین دغه اړخ ته متوجه شي، ځکه دغه کار چې ترسره شو دا یو تصادفي کار نه و. البته دغه مسله یو حقوقي جنبه لري. له حقوقي جنبې څخه بغیر دا یو پلان شوی سیاسي کار ده تر څو ښاغلی قاري سعید خوستی د مبارزینو ترمنځ همدارنګه د نورو عوامو خلکو ترمنځ چې د ښه شهرت څخه برخمن و او د خلکو په زړونو کې ځای نیولی او د په وړاندې نفرت راوچت کړي او بدنامي کړي. دغه نجلۍ په یو بله ویډیو کې ادعا کوي چې ګواکې ما نه شخصي ویډیوګانې کړي دي، ما سره یې ظلم کړی د زی وهلی او ما به ژوندی پرې نه دي. که چیرې دغه ویډیوګانو تبلیغاتي اړخ نه لرلی هیڅ کله به یې ته نه وي راپرېښي. هغوی به تا ته که تا سره یې داسې کار کولی نو تا ته به یې دا وخت هم نه و درکړی تر څو د کیمرې مخې ته راشي. خو ښاغلی قاري سعید خوستی یو ساده او صادق انسان ده چې د بازاري نجونو او ښځو له چلونو سره نابلده ده. او دغه نجلۍ چې د پخواني جنرال لور ده یوازې د همدې لپاره ګومارل شوې وه او خپل سیاسي اهداف یې ورکړل شوي تر څو قاري سعید خوستی بدنامه کړي. کله چې یوه ښځه د کور ښځه وي هغه په کور کې کار کوي، هغه هیڅکله د خپل خاوند شخصیت ته ضرر نه رسوي، هغه هیڅکله د خپل خاوند شخصي ویډیوګانې نه خپروي، هغه هیڅکله هم د خپل خاوند څخه شکایت په میډیا کې نه کوي، بلکې دغه مسایل د مشرانو له لارې حل کېږي. که چیرې دغه نجلۍ غوښتلی چې واقعا دغه مسایل حل کړي نو دوی به د خپل کور څو مشران همدارنګه قاري سعید خوستی مشران ترمنځ ناست به دغه خبره به حل کړي. خو اصلي خبره دا ده چې دا یو دسیسه ده او قاري صاحب سعید خوستی په دې دسیسه کې راګیر کړی و او راګیر کول یې غوښتل. ښاغلی سعید خوستی په دې مسله کې هیڅ ملامته نه ده. ده ورسره شرعي نکاح کړې وه او د نجلۍ په غوښتنه یې کړې وه او له دې څخه بغیر طلاق هم د ښاغلي قاري سعید خوستی حق ده او له خپل شرعي حق څخه استفاده کړي. څو ورځې وړاندې ښاغلي قاري سعید خوستی د شکریه بارزی سره یو تلویزیوني بحث درلودل چې په هغه تلویزیوني بحث کې د تیر جمهوریت د ښځو او همدارنګه شکریه بارزی بې جوابه کړله. دغې ښځې یوازې د څو پیسو لپاره او همدارنګه خارج کې د خپل کیس قوي کولو لپاره د ښاغلي قاري سعید خوستی د بدنامۍ هڅه کړې ده. له ټولو مبارزینو ملګرو همدارنګه له عام ملت څخه هیله کوو که چیرې بالفعل قاري صاحب سعید خوستی دغه نجلۍ ټکولې وهلې هم دا یو حقوقي مسله ده، محکمه شته، هر څه به په محکمې ثابتېږي. نو له ټولو ملګرو څخه دا هیله لرو تر څو دې مسلې ته پام وکړي، ځکه دغه ډول دا به یوازې دا ښځه نه وي، نورې ډېرې ښځې به هم په همدې ډول د دغسې ادارو له لارې ګومارل شوي وي چې دا به نه اوله وي او نه هم آخره وي. هیله ده چې نور ملګري او مشران دې مسلې ته توجه وکړي. همدارنګه دغه نجلۍ چې د تیر دورې جمهوریت د دورې د یو جنرال لور ده د خپل ناموس په بدل کې د خپل عزت په بدل کې د یو مسلمان افغان د ناموس او بې عزتۍ لپاره کار وکړ. دغه جنرال که چیرې رښتیا هم جنرال وي دا د خپلې لور په سر باندې سودا وکړه، د خپل لور ناموس یې وپلوره او خپل یو استخباراتي کار یې پر ترسره کړ. همدارنګه کېدای شي دغو کسانو لخوا د ځینې داسې نورې ښځې هم ګومارل شوي وي. هیله ده نور ملګري هم دې مسلې ته پام وکړي.